دوه شیان پرې نږدې ګوري نور چې څومره نیکي مو کولی سوئ هم خپل اجر و خپل ثواب ده خو دوه شیان پاتې نسي د ماخوستن جمع د سهار جمع شیطان خو ګورې بد دښمن خوراک وکړو ګېډې ښې مړې کړو اتې بس وختي کې څملو دومره وخت کې نو نیم ساعت نور د جمع دپاره نسو کېنستلی دا د شیطان وسواس ته ګورې د عظیم خیر نه محروم کوي ماخوستن او د سهار جمع چې چا ونیوله د لیلة القدر ثواب خدای ورکوي که دا ورنه پاتې سو لیلة القدر ثواب محروم پاتې سو یو نفر حضرت عمر ورته ولده جمع تر تېره وه د سهار وایي ولې جمع ورنه پاتې ده وایي ټوله شپه یې عبادت کړی په اخر کې خوب ورغلی وایي کاش که ټوله شپه یې خوب کړی و خو دا جمع یې سهار کړی جمع ډېر مهم شی ده ماښام جمع اکثرونه په خوراک پاتېږي که 14 ساعته د روزه ونیوله و د خدای بنده و د خدای بنده 14 ساعته د روزه ونیوله 12 ساعته د روزه ونیوله ورځې چې غټېږي زیاتېږي چې کمیږي د ماښام په جمع به څو دقیقې وځي خو 5 دقیقې شپږ دقیقې جمع څومره په تلوار باندې کېږي ولې دغه جمع پرېږدی ولې خدای بنده د غټ خیر نه د ځان محروم رمضان مبارکه ده د عباداتو وخت ده د خدای د رضا وخت ده جمع تا نه پاتې کېږي جمع څومره مهم شی ده ماخوستن و سهار جمع در نه پاتې نسي